زمونږ د دارالعلوم دیوبند پوهتمي و مولانا یعقوب نانوتوي رحمت الله علیه هغه دوی اندوان نه وته مونږ ته جی دا دوه چې مونږ پیغمبر بیګاله خوب دی وینو تاسو مونږ به ایمان نړو هغه وته پرې دی د لاسونو نیونی ول ډډې ته بولته د رسول الله ملاقات یې سره په ویخه باندې وکړه. دغه په جمعات کې دی او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په منبر باندې ناشته خلکو ته خبرې کوي او د خلک داسې د بلا بچی دي چې داسې اوري ایمان پر راوړی دی یو تن نه پاسي چې دا دروغ ولې وي چې ستا محتمم هغه د اندوانو ملاقات د رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره کولی شي نو زه امتی ما به ایمان راوړی زه غواړم چې ما ولید نو زما ملاقات زرم په خو وکړه تو سره اندوان ملاوي دا لکه دا وس چې ځان ته دیوبندیان وای کنه په الله یقین وکړي دا ټول بریلیان دي او دا بریلیان هم نه دي دا شیعاګان دي د دې عقیدې د شیعاګانو هم پاخوا دي که دا خبره اوس څوک کولی شي د رسول پاک صلی الله علیه وسلم ملاقات سره هغه په ویښه کې کم ځای وکړو رسول پاک صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی او دغه ملاقات د خپل بچو سره هم نه دی شوی د خپل صحابو سره هم نه دی شوی خوبونه ځان له خبرې دي په ویښه باندې د نبی علیه الصلوة والسلام یا د هرې وفات شوي ملاقات دا ناممکنه دی ملاقات په سره زمونږ کېږي او الله به نصیب کوي زمونږ د قیامت په ورځ د عرش د سوري لاندې ده هم درجې ویلي دي اته او د دې خبرې ته کوته دروغ وایي چېرې دا دروغ وایي زمونږ د مولانو سره اختلاف نه دی زمونږ د دې د خبرو سره اختلاف دی ما د خلق وایي چېرې تا د علماو پسې راغستې نه د علماو په خبرو باندې زه تفسیره کوم چې ګوره دا غلطه وي دا غلطه وي دا غلطه وي او یقین پم کوي زه خو د دې علم تم حیران یم چې زه خو بار بار دا وایم یقین وکړه د لسو کالو یو ماشوم ته دا خبره وکړه هغه په یقین نه کوي یو کافر او دهریه ته دا خبره وکړه اپ یقین نه کوي خاندي به پوره دا ستا د علم یا د خدای دوستا تا ګوره چې دا علم نه او دا ته درجه په خوب کې ویلي کو تا ګوره چې کتاب نه دی لوستی کو یا لکه ستا په دې سترګو باندې او ستا په دې عقل باندې کمې پردې پرتې دي تا ته ستا استاد وي تا دا خبره ستا په خپلو کتابونو کې لوستې دي ورته استاد تم دروغ او دا کتاب چې په دې کې هم دروغ دي دا خبره ده چې دا تاسو د دین جوړ کړئ او بیا دې ته کرامات وایي څه ورته وایي کرامات ورته وایي او ګوره زما خبره کوي د کراماتو نه منکر دی د معجزو نه منکر دی یا لکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او یا د ټولو پیغمبرانو د معجزو نه به څوک انکار کوي خدا تاسو دا کرامات چې دي دا لکه اندوانو چې اوس نبی اسلام دې او بیا او صحابه شو کنه او بیا چې د یعقوب نانوتوي رحمت الله علیه چې و هغه هم صحابي شو کنه چې په ویښه سره ملاقات کې ته کوم طرف ته دا خلق بیایي دا ته څه د قصو نه ته څه جوړی نو اوس کو منګه دا خبرې د خلکو ته به ګوته کوو چې یاره په دې باندې یقین مه کوئ په دې خبر یقین مه کوئ په دې مه کوئ نو بس بیا خفګان دی بیا ویره ته د علماو خلاف نو د علماو خلاف نه یم اوس د دې خلاف لکه هغه اخر انسان یم څنګه غلی شم که نه او هغه د علامه اقبال صاحب شعرونه دي نو ما مخکې په دې باندې لیکل کول چې هم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں لکه زه څه ګل یم چې څه به نه یم خامخا بس غلط ته به غلطه وی که نه دا مال الله ذمهواري را کړې ده دا زما فرض دی چې ته په منبر کې نه او دروغ وې نو تعالی خو خدای توفیق نه درکوي او نه ستا دی اورېدونکو له خدای توفیق ورکوي چې تا ته دروغجن ووایي نو بیا زما په شان د انسان دغه دا فرض جوړیږي چې خلکو ته ووایي چې باید دا خبرې دروغ کړي رسول پاک صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی که نه ژوندی دی او چې فرض کا د الله تعالی دا ثابته وي چې د مرګ نه مخکې مرګ نه پس هم بیا ملاقاتونه کېدی نو زمونږ د پلرونه نیکونه چې وفات شوي دي په کار دی چې زمونږ هم ملاقاتونه کېدی دي سره که نه
او یا د دې خو پرې دا خو مثال په تور مونږ وایو چې دا عام خلق ته نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې څومره مینه کوم دومره وسره تاسو په شریک هم نه کوئ نو بیا په کار د چې مام لیدلې وای کنه چې زما سره ملاقاتونه کېده نو څوک خدای په خوب کینی چاته خدای په ژوندانه وای چې اے فلانی استا تمام ګناهونه مې معاف کړو الکه تا کم چل کړی دی چې ستا ګناهونه مې معاف کړو څه لیکړی دی تا چرته په یتیمانو باندې خوراک کړی دی تا چرته غریب ضرورت پوره کړی دی څه چل لیکړی دغه منځونه تم کې او زم کوم منګه کو او معاوضه په ناخلو کوته کې د موږ مخ ته ولاړ نه معاوضه په اخلي نو سره د معاوضه پتا باندې دا دغه د اکرامونه دی استاد مزید او زه په دغه مون باندې تنخوام ورکوم معاوضه ورکوم تعالی می جماعت هم جوړ کړي منبر می تم ساز کړي محراب می تم جوړ کړي دي او دغه باوجود زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما سره دا سلوک ته او رویه ده چې ما نه ځان په پرده کې ساتي او تا ته ځان خي چل سوي نو زه ټول پښتنو ته دا وایم چې وروره د عقل نه لږ کار اخلي او د عقل او سوچ چې دی دا په اسلام کې منع نه دی الله تعالی دا دین را لېږلی دی د عقلمندو دپاره عقل به په کوم ځای کې نه جنګې د الله تعالی په ذات کې د الله په ذات کې به دغه نه کې چېرې زه خو نوم زما پلار نه پیدا شوی ما هغه د هغه د پلار نه چې خدای پاک د چا نه پیدا شوی سیزونه جوړ شوي دي نو خدای خو هم چېرته به نه و نعوذ بالله هغه چا جوړ کړی چا پیدا کړی څنګه جوړ شي څومره دی څنګه دی دا د عقل نه لري خبره ده غني خان وای کنه چېرې د انسان د عقل لري د انسان پورا برا یا داسې ده چې د انسان د عقل لري د انسان نه پورې برا څه خوشته دی چې زلیږي زما اوش کې ډیوه بله او رب زما د ورکېدو نه بره لري سپین مقام دا د عقل الله به د الله په منلو کې به عقل نه کار نه اخلي او د عقل نه به کار اخلي خو د هغه کائناتو ته بیا ګوري چې دې نه مزې څوک اخلي په دې کې بادشاهي د چا ده په دې کې مرکزي حیثیت چا ته دا عقل دی خو داسې چېرې یو پیر دته یو ملا دته یو قصو کې د کراماتو بس اته شي قصې چې په دې کې واقع نه ده بیا عقل هم مني